السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور کوډ در وښیم. که هر څوک نوی موبایل اخلي او هر څوک غواړي چې نوی موبایل واخلي، نو دغه سیټینګونه او دغه کوډ دې خامخا په خپل موبایل کې وګوري او دغه سیټینګونه دې خامخا په خپل موبایل کې چک کړي. نو بیا که دی موبایل واخلي، د ده لپاره به هیڅ مشکل هم نه پیښیږي. دی به خپل موبایل ټوټل وګوري، نو ده ته به ټوټل معلومات په لاس ورسي. نو ملګرو، دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د درګم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ چې نوی موبایل اخلئ او دغه نوی موبایل چک کړئ چې په دې کې کوم شیان کار کوي او کوم شیان کار نه کوي، نو د دې لپاره به ملګرو تاسو د موبایل ډایل پیر ته ولاړ شئ. کله چې ملګرو تاسو د موبایل ډایل پیر ته ولاړ شئ، د هغه رقم بدل تاسو ملګرو یو کوډ ووایي، نو دغه کوډ د ملګرو سټار هیش 0 سټار هیش. نو کله چې ملګرو دغه کوډ تاسو ووایي، تاسو به دا رقم ته انټرفیس د موبایل خلاص شي. نو ملګرو اول درې خانې چې دي ریډ ګرین بلو، نو په که چیرته تاسو ریډ کلر ووایي، که تاسو ته ریډ کلر درکوي، ستاسو د موبایل کلر سم ده. د هغه رقم که چیرته تاسو ګرین کلر ووایي، ګوره ګرین کلر یې درکوي، او که چیرته تاسو بلو کلر ووایي، بیا به تاسو ته بلو کلر درکړي. نو که تاسو هر کلر ووایي او هغه کلر یې درکوي، نو ستاسو د موبایل کلر سم ده. بیا د هغه رقم ملګرو ریسیور ده. کله تاسو په ریسیور باندې کلیک وکړئ، که موبایل آواز وکړي، نو ستاسو د موبایل کوم د ټلیفون غږ چې ده هغه هم سم ده. د هغه رقم بیا ملګرو وایبریشن ده. کله چې تاسو په وایبریشن باندې کلیک وکړئ، که موبایل وایبریشن وکړي، نو ستاسو د موبایل وایبریشن کوم سیټینګ چې ده هغه یې هم سم ده. نو زه په وایبریشن باندې کلیک کوم. نو ملګرو تاسو لیدلی شئ چې وایبریشن یې هم سم ده او د هغه رقم میګا کیمرا. نو ملګرو میګا کیمرا په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل کیمرا چک کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو میګا کیمرا ووایي، نو دلته به تاسو ته د موبایل کیمرا خلاصه کړي او تاسو به تصویر واخلئ. نو کله چې ملګرو تاسو تصویر واخلئ، دې ته وایي چې تاسو د موبایل کیمرا سمه ده که نه ده. که چیرې هغه خراب وي، هغه ملګرو په کوم ځای کې چې خراب وي، هغه ځای کې هلته کرک نشان ورکوي چې دا ځای خراب ده. نو ملګرو د موبایل کیمرا هم سمه ده. د هغه رقم ملګرو بیا نور سینسر څوک بل دلته بیا تاسو سینسر چکولی شئ چې د موبایل سینسر کار کوي که نه کوي. او د هغه رقم ملګرو ټوچ کې بیا ملګرو په ټچ کې تاسو بیا خپل د موبایل ټچ کتلی شئ. کله چې ملګرو تاسو ټچ ووایي، دغه خانې به دا رقم تاسو پوره کړئ. نو کله چې ملګرو دغه خانې تاسو پوره کړئ، اوس به دوی تاسو ته در وښیي چې تاسو د موبایل ټچ کار کوي او که نه کوي. نو ملګرو دا خانې به ټول تاسو پوره کړئ. نو د دې لپاره ملګرو چې کله هم تاسو دا خانې پوره کړئ، که چیرې ستاسو د موبایل سکرین خراب ولو، نو هغلته دی ملګرو بیا سور نشان ورکوي، بیا به ستاسو د موبایل سکرین کار نه کوي، یعنې ټچ یې بیا سم کار نه کوي. د هغه رقم ملګرو په دې کې بیا تاسو سپیکر چکولی شئ. نو ټوټل شیان یې دلته تاسو چکولی شئ. پرنټ کیمرا سو دلته بیا ملګرو تاسو ته پرنټ کیمرا چکولی شئ. بلیک سو کله چې ملګرو تاسو بلیک ووایي، که د موبایل بلیک کلر راواړوئ، نو بیا به د موبایل بلیک کلر سم وي. نو دا رقم ته ملګرو تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ټوټل معلومات ترلاسه کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور کوډ ده. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت دی، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.